الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم چې ډېر عام مهربان او ډېر خاص مهربان دی. هم خو بغیر ډېر ویلوګونه وکړل نن چې کوم دی مولانا صاحب له راغلی یم نو انشاءالله تعالی مولانا صاحب چې کوم دی مشري په باره کې مو ته یو چند خبرې کوي یو څه ښکلې خبرې به کوي او ویډیو لازمي ځان سره وګورو مخکې شیر کو اوس د په الله جل کومله په الله جل. معززو سامعینو، انسان ته پکار دی چې دروغ ویلو نه ځان وساتي. دروغ ویل ډیره لویه ګناه ده، ځکه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا روایت دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایل رښتیا ویل په ځان لازم کوي، یعنی رښتیا ویل خپل عادت وګرځوئ، ځکه چې رښتیا د نیکۍ لاره ښایي او نیکي د جنت لاره ښایي. او سړی چې همیشه رښتیا وایي او د رښتیا ویلو کوشش کوي نو تر دې پورې چې الله جل جلاله په نیز دا صدیق ولیکلی شي، رښتونه ولیکلی شي په هغه کتابچه کې. او دروغ ویلو نه ځان وساتئ، ځکه چې دروغ ویل سړي ته د ګناه لاره ښایي او ګناه انسان دوزخ ته رسوي. که چېرې یو سړی همیشه دروغ وایي نو دی دروغ ویلو کوشش کوي تر دې چې الله جل جلاله په نیز باندې دروغجن ولیکلی شي. د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دی، مطلب دا دی چې تاسو دروغ نه ځان وساتئ چې کله تا رښتیا شروع کړل تا باندې امتحان هم راځي، سختي به هم راځي، ته به هر ټیم کې به رښتیا وایي. او بله دا چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کله بنده دروغ وایي نو د دروغ ویلو د وجې نه د حفاظت ملایکې د ده نه یو میل لرې تښتي. ګوره د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کله انسان دروغ وایي د دې خولې نه داسې مردار بدبوی ځي چې فرشتې د دې نه تښتي. نو تاسو سوچ وکئ چې دا به څومره بدبویي وي چې فرشتې ورته ټینګېدی نشي. تاسو نن سبا وګورئ چې ټول خلک په دې لویه ګناه کې ګرفتار دي، هېڅ باک نه ګڼي چې دروغ څه ته وایي. دروغ ویل د دوی ته ډېر ورکوټی ګناه ښکاري، حالانکه په حقیقت کې دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې موږ تاسو له د دې دروغو نه ځان ساتلو توفیق را نصیب کړي. بله دا چې ګوره د ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نه مبارک نه روایت دی چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي چې ځان وساتئ شپږو شیانو نه، چې ځان وساتئ د شپږو شیانو نه، زه تاسو د پاره د جنت ذمہواري درکوم. رسول الله علیه السلام فرمایي چې د الله نه چې تاسو ته به جنت الله به تاسو ته جنت درکړي او زه به تاسو ذمہواري درکوم چې جنت ته به تاسو الله تعالی ننباسي او جنت به الله تاسو له درکوي. اول دا چې په خپله وعده باندې وفا کوئ، چا سره واده وکئ مخالفت مه کوئ، نه واده پوره کوئ. دویم په امانت کې خیانت مه کوئ. دریم تاسو حفاظت وکئ د خپل شرمګاه، یعنې تاسو د زنا او لواطت نه ځان وساتئ. څلورم خپل سترګې بندې کئ، پردو زنانو ته مه ګورئ او نور حرام شیانو ته هم مه ګورئ. پنځم خپل لاسونه بند کئ، غلا مه کوئ. شپږم تاسو رښتیا وایئ، ځکه کله خبره کوئ بالکل دروغ مه وایئ. معززو سامعینو دا یاد ساتئ، دروغ نه ځان وساتئ، دروغ لویه ګناه ده. الله دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.